سلامونه احترامات ملګرو د باجوړ په چکر کې دغه برخه لږه اوږده شوه د ذاکر نایک رور نه به هم څو شعرونه اورو یو غزل به ترې هم ریکارډ کوو نو هغې ته خواست دی چې موږ ته څه وړاندې دي خان لاله ډېره زیاته مننه چې باجوړ ته راغلی او بیا خصوصي توګه زما عجزه بنده له وخت ورکړو او زما ځي ته راغلی تاسو ډېره زیاته مننه کوم هر کله راشئ په پروګرام کې د شفق مامو یو غزل به درسره شریک کړم ارشاد د غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي وایي سړی اخري زناوره زندګي ده سړی اخري زناوره زندګي ده په دې ښار کې بې باوره زندګي ده او څه خو زه د زندګۍ نه مرور یم څه خو زه د زندګۍ نه مرور یم څه زمانه مروره زندګي ده ډېر ښه ډېر او نفرتونه مو د زړونو نه بهر کړئ نفرتونه مو د زړونو نه بهر کړئ مینه وکړئ مختصره زندګي ده او ستا نه لرې زندګي ده په عذاب کې ستا نه لرې زندګي ده په عذاب کې ستا په خوا کې معتبره زندگی او د غزل اولنی شعر دی وایي لما خبر نه یې چې څومره یم خفه در پسې لما خبر نه یې چې څومره یم خفه در پسې او دا خپلې اوښکې در لیږمه په جرګه در پسې او په جوابونو په خطونو هسې هم نه راځي په جوابونو په خطونو هسې هم نه راځي او دا ځلې یاره در لیږمه لوپټه در پسې او زمونږ خفګان که په دې ورځ نیمه کې ختم نه شو زمونږ خفګان که په دې ورځ نیمه کې ختم نه شو ممکن ده یاره چې شروع کړمه نشه در پسې مخ دې وستون کړو پکې ودې کتل یاره ګنې مخ دې وستون کړو پکې ودې کتل یاره ګنې را پرېوتله له دیواله آینه در پسې دا شعر به ووایه او مخ دې ورستون کړو پکې ودې کتل یاره ګنې را پرېوتله له دیوال نه آینه در پسې ډېر ښه او پرون خراب ومه ډېر بې اندازې خراب پرون خراب ومه ډېر بې اندازې خراب وم نن هم خراب یمه لږ په اندازه در ډېر ښه او یو خوا پښتون وي بل امام وي په مانځه ودرېدې یو خوا پښتون وي بل امام وي په مانځه ودرېدې نو لګوله خامخا به مې سجده در پسې ډېر تا چې پنډوکی د سفر تړو او تللې رانه تاسو ته ډارېخ وایي تا چې پنډوکی د سفر تړو او تللې رانه زما به څنګه جانانه نوتله خوله در پسې او ستا نه خبر نه یم شفقه چې په څه حال به یې ستا نه خبر نه یم شفقه چې په څه حال به یې زه خو په چغو چغو جاړم هره شپه در پسې ډېر زبردست ډېره مننه ذاکر نایک صاحب خوشحاله او آباد اوسئ د کتونکو اورېدونکو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ